السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاه محمود واقف یم د واقف ټکنالوژي چینل څخه ستاسې په درانه خدمت کې یم. محترمو دوستانو، د نن ورځې درس زمونږ د څلورم سیمدري په 30مه صفحه کې د درس عنوان دی زردک. توجه وکړئ عبارت ته. زمان زردک آورد. زردک مزه‌دار است. زردک آب دارد. آب زردک بسیار فایده دارد. توجه وکړئ معنا ته. زمان زردک آورد. زمان گازره راوړه. زردک مزه‌دار است. گازره خوندوره ده. زردک آب دارد. گازره اوبه لري. آب زردک بسیار فایده دارد. د ګازرو اوبه ډیره ګټورې دي. بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تاسې پر پاک الله سپارو. د الله په امان.